رسول الله رسول الله. نو ښه خلق خو نبیان دي، په نبیانو کې په ټولو نبیانو کې بهترین انسان نبی علیه السلام عبید الرحمن عزیزی په ټولو نبیانو کې بهتر، او دغه نبی علیه السلام ته ځان نږدې کول داسې باید ونسي. دا ډېره د افسوس خبر ده، دا ډېر د تحسر خبر ده. هر سړی باید پر ځان ډېر غم وکړي په دې خبر. دا زما او ستا په ټولنه کې نن هم دا خبرې کېږي چې ته وا امام صاحب به ښیي که به نبي علیه السلام ښیي، ته وا امام صاحب مصر ده که نبي علیه السلام. نن دا زما او ستا په دغه 1400 کاله د اسلام سوي دي، نن هم دا خبرې کېږي. نو دا خو د هغه سړي دپاره هم لوی تحسر ده، لوی افسوس ده. زموږ دپاره هم ده چې موږ دونه بېغوري کړې ده چې موږ نبي علیه السلام خو خلکو نه ده پېژندلی، او خاص د علماو دپاره سخت تحسر ده. ځکه موږ خو د خلکو له جیبو څخه په دغه نیت باندې روپۍ خورو، خلک هم په دغه نیت راکوي چې ته پیغمبر وارث، او افسوس دا ده چې ما پیغمبر په چا نه ده. رسول الله أخجلني قصيدي